سلامونه او احترامات مو منئ، ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. پکتیکا او زابل کې د 2 ولسوالیو امنیه قومندانان وژل شوي. طالبانو یو ځل بیا ویلي کابل اداره که د بین الافغاني خبرو پیل غواړي د بندیانو خلاصون دې نه ځنډوي. بلخ ولایت کې د دولتي ځواکونو د بمبار له امله کور ویجاړ، 15 ښځې او ماشومان وژل شوي. د افغان سوداګرو 8 لارۍ توکي د واګا بندر له لارې هند ته ورسېدل. بشري حقونو کمیسیون وایي د 592 زندانیانو نه خلاصون اندېښمن کړي او په خبره یې په دې اړه باید وضاحت ورکړل شي. عراقي رسنیو راپور ورکړ چې بغداد کې د امریکا سفارت ته څیرمه توغندې لګېدلي. امریکا کې تیرو 4 ساعتونو کې د تاوتریخوالي له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خبرونو پای.